افغان فلم دوه نوي فلمونه نندارې ته وړاندې او خپل یو ګودام یې د فلم نندارې په یوه تالار بدل کړ. د افغان فلم ریاست دوه نوي فلمونه نندارې ته وړاندې کړل او خپله یوه لویه خونه یې چې پخوا یې د ګودام په توګه ترې استفاده کوله د فلم نندارې په یوه تالار بدله کړه. د افغان فلم ریاست یا دوه نوي فلمونه چې د نبی تنها او محمد ایریک په ډایرکټرۍ جوړ شوي وو د اطلاعات او کلتور وزارت د چارواکو او د سینما او هنر مینوالو په شتون کې نندارې ته وړاندې کړل. د یادو دواړو فلمونو منځپانګه د هیواد د مشهورو متلونو نه جوړه شوې او د فلمونو ټول لګښت د افغان فلم د ادارې لخوا ورکړل شوی دی. په ورته وخت کې د افغان سینما یو ګودام چې په کلونو د افغان فلم ستر ګودام وو اوس د سینما په یو ستر تالار بدل شو. مونږ دقیق د افغان فلم په ریاست کې یو او دا شاته چې تاسو کوم تالار ګورئ دغه تالار نن افتتاح شو او د دې تالار په افتتاح سره به د افغان ریاست فلم به خپل فلمونه په دغه تالار کې نمایش ته ږدي او د دې ترڅنګ دوه نوي فلمونه چې نن یې د تاسو د لیدلو شاهد وي هم په همدغه تالار کې نمایش ته کېښودل شول. د افغان فلم رئیسه سحره کریمي وایي چې د یاد تالار د جوړولو نه هدف د افغان سینما پرمختګ او د افغان سینماګرانو لپاره د کارونو د ښه ترسره کېدا لپاره پرانیسته ترڅو خپل فلمونه نندارې ته پکې وړاندې کړي. ما در افغان فیلم در سال 99 تقریبا 11 فیلم ساختیم. 5 فیلم کوتاه داستانی، 5 فیلم مستند بلند و یک فیلم بلند داستانی، ولی متاسفانه هیچ جایی را نداشتیم که نمایش بدیم. بنابراین ما تصمیم گرفتیم که هنگر افغان فیلم را که یک جای بسیار فراموش شده بود تبدیل به سالن نمایش بکنیم. هرچند امکاناتش معیاری نیست ولی کم کم حداقل آغاز را پایه را ما گذاشتیم. امروز شما شاهد افتتاح نمایش فیلم های کوتاه ریاست افغان فیلم هستیم که دو فیلم را در واقع ما به نمایش گذاشتیم و سعی میکنیم که نمایش فیلم ها همچنان ادامه پیدا بکنن و بتونیم اینمی رسم نمایش فیلم، اکران فیلم و قدردانی از فیلمسازا را بنیانگذاری کنیم. من خیلی خوشحال هستم و یکی از آرزوهای کوچکم رسیدم. د افغان فلم مشره سحره کریمي زیاتوي چې د افغان سینما په برخه کې له لاسته راوړنو خوشحاله ده. د خپلو راتلونکو پلانونو او افغان فلم لاسته راوړنو په اړه داسې وایي. همین کسایی که علاقه‌مند به فیلم هستن مسلکی ترشون بکنیم. سمینارهای تخصصی داریم که گفتمان ایجاد بکنیم. جشنواره‌های رقابتی داریم که رقابت سالم ایجاد بکنیم. در واقع افغان فیلم از سال 99 تا حالا که ما تقریبا میشه گفت که 2 سال است آمدیم، ما تمام سعی ما این است که دوباره سینمای افغانستان احیا بکنیم، دوباره فعالش بکنیم. یک تلنگری را در ذهن در واقع هم سینماگرا، هم سیاستمدارا، هم تصمیم گیرنده ها بیاریم که سینما مهم است، سینما را فراموش نکنیم. مثلا همین مراسمی که ما امروز داشتیم یک مراسم خودمانی است برای بعضیایی که بسیار در واقع در چارچوکات هستن، یک ذره غیر، ولی ما هنرمندا اینمی هستیم. ما هنرمندا آزاد فکریم، آزاد اندیشه هستیم، آزاد عمل هستیم. په ورته وخت کې د یادو دواړو فلمونو د لیکوالانو له منځه د وروستۍ خبرې په نوم فلم لیکوال او ډایرکټر محمد نبی تنها خوښ دی چې د افغان فلم مسؤلینو لخوا ورته داسې زمینه برابره شوې چې وکولی شي د هېواد اصیل فرهنګ د سینما د پردې له لارې خلکو ته وړاندې کړي. تشکر محترم نازنین. دقیقاً همونطور که شما گفتین امروز 2 فیلم به نمایش است یا به اکران میره که یکی فیلم دو بانو از کاوه آیریک است و فیلم آخرین حرف کارگردان و فیلم نامه‌نویسش ما هستم. این فیلم ها را به ظرف پروژه افغان فیلم بود و برای هر کارگردان یک ضرب المثل افغانی به اصطلاح داده شده بود که بر مبنای اونم ضرب المثل باید فیلم نامه نوشته شود. خوشبختانه که برای ما ضرب المثل سزای کرود آب گرم رسید و ما هم بر مبنای امی ضرب المثل خواستیم که داستان بنویسم بعد به فیلم نامه تبدیلش بکنم. مریم چې په دوی میرمنې په نوم فلم کې مرکزی نقش رول ادا کړی وای له سینما او هنر سره بې حده مینه لري او نن ورته د ویاړ ځای دی چې فلم یې بې شمېره کسان ګوري. مریم د دې پوښتنې په ځواب کې چې که آیا طالبان واک ته ورسیږي نو سینمایي فعالیتونو ته به دوام ورکړي او که نه داسې وویل. نگرانی همگی ما است.
و خصوصا ما خانم‌ها که کار هنری میکنن ما همگی نگرانی داریم که چطور خواهد شد، به خاطر از اینکه این بحران سیاسی همگی را یک جوری نگران کرده. اما من شخصا امیدوار هستم، باورمند هستم و چون راه و هدفم روشن هست من رایم ادامه میدم. طالب بیایم، مجاهد بیایم، الله بیایم، به خاطر از اینکه من هدف دارم. د افغان سینما یو بل ستوری نبی عطایی چې لسګونه کاله یې په افغان سینما کې کار کړی وای، خوښ دی چې داسې یو تالار پرانیستل کیږي چې د فلم لیدو لپاره خلک ورته راځي. اینجا به خاطر از اینکه ما یک سینماگر هستیم، 40 سال خود در رشته سینما تیر کردیم و امروز که آمدیم که ما در می فیلم که امروز افتتاح میشه، در می فیلم ما یک نقش دارم که نقش یک وکیل گذر هستم. اما امروز من بسیار خوش بایستم که من باز صاحب یک سینما شدیم در تالار افغان فیلم که اونجا مربوط است سینماگرات، بسیار جای خوشی برای من. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د ورته تالارونو د نشتون له کبله خلکو شکایتونه درلودل چې فلمونه په یو داسې آرامه فضا کې نشي کتلی. خلیفه دا تو فکر بلی مدرسیه کمپانی شدن ترنشنل خوب دادمان با شما کمپانی منه آن از این مدر ما دیگه تلوکری شدن چرا ما خواهد چی؟ تو اینا بگیم پاکستانی